شینواري سپیکس نه د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دویم ټیسټ میچ 2 ورځې اختتام ته ورسېد. ګوره په اوله ورځ باندې موږ خبرې ځکه نه کوو چې معلومات نه کیږي د ټیسټ میچ او د دویم او درېمې ورځ هم ایله مقابله کیږي. خو سریلانکا خپل ټارګټ چې تقریبا هر ټیسټ میچ کې چې ته 350 نه پورته کوي هغه لږ سیفټي پوزیشن نو سریلانکا ځان سیفټي پوزیشن ته ورساو تقریبا 340 دغه سکور یې وکړ. په مقابل کې پاکستان د پاره چې سلسله سخته وه او پاکستان تر اوسه پورې 101 رنزي کړي دي او تقریبا 9 کسان یې اوټ دي. هغه سلمان چې دی په اخیری بال باندې اوټ سو. ګوره چانسونه ورته په لاس ورکړل سو. ینګ کس ته دا به ډیر زیات ځان پروف کړي نو په ده باندې فلحال دونه خبرې نه کوو. خو یو شی د پاکستان د ټیم غټه غلطي وه مسټیک و چې ګوره یا خو دومره فاست بالران اچئ چې لکه تیر میچ کې غلطي کړې وه چې ډېر 3 فاست بالرانو ته ضرورت نو اوس 4 سپینرانو ته ضرورت نو. تا سره نعمان علي 1 سو، یاسر شاه 2 سو، محمد نواز 3 شو او هغه سلمان آف سپینر 4 شو. سپیشلی 2 لیفت آرم سپینران چې ته اوس وایې نعمان علي او محمد نواز. نو زما په نظر باندې محمد نواز ښه سپینر دی. نعمان علي چې دی خو په خپل ځای خو زوړ دی. محمد نواز ته باید چانسز ورکړل شي مګر بیا هم که دوو کې یو چویس نو یو به مو چوز کړی وای. دواړه اوس 4 سپینران دا ټو مچ دا ډېر زیات شو. د دې په ځای ایکسټرا بیټسمین واچو. ګوره تاسو ته معلومات دی I don't know چې دا مینجمنټ شی کوي د ټرنینګ وکټ به سپینینګ وکټ ته مسالې هغوی ښه ښایسته د هندوستانیانو مسالې اچولي. نو تاسې ولې په دې باندې ایکسټرا بیټینګ ځان سره نه لوبوئ چې اخره کې ستاسې په کار راشي. سپیشلی اظهر علي که آوټ آف فارم وي که ان فارم وي. ګوره یو کس تقریبا 100 ټیسټ میچونه کوي هغه تجربه کار کس وي هغه ته باید همداسې موقع ورکړي تر هغې پورې چې تا سره یو بدیل نه وي چې یو بل کس را پیدا شي وان ډاون هغه ته انجیک کې مخکې بوځي. دغسې باید دوی پاکستان ټیم کړی وای. د اظهر علي د وجې بیلنس خراب سو. دغه چې و اسد شفیق انلکی عبدالله شفیق انلکی اول بال یې پرېښود دا دویم بال چې و دیم باید پرېښی وای هیڅ مشکل نه مګر د پوک انساید ایج او دا اوټ سو. نو دا پکې راځي په 0 باندې اوټ شو. د تیر میچ هیرو د دې میچ 0 دی. یو اننګ پاتې دی معلومات به کیږي. بیا هغې وروسته بابر اعظم چې مخکې لاړه دا ټول د ټیم بیلنس خراب شو. نو لوبه شته معلومات به کیږي ټو ارلی. سبا ورځ مهمه ده. پاکستان باید کوشش وکړي څومره نږدې ورشي او بیا سریلانکا 0 اوټ کړي په 4مه ورځ